السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یې او چینل مو هم سره سبسکرایب کړی وي. ملګرو، کله چې یو کمپنی یو ډاکټر یا هسپتال ته اکټیویټي کوي، د هغې مقابل کې هغه نه یو لیکل غواړي چې یاره موږ ته لیکل وکړه چې دا شی تاسو ته تسلیم شو. دغې لیکلو ته وایي ریسیوینګ. په دې ویډیو کې موږ یو ډیټابیس جوړ کړی دی. تاسو کتلی شئ ډاکټر نیم دی، د اکټیویټي ډیټ ایډرس ډیټیلز او ریسیوینګ. مثلا یو روغتون دی، تاسو دوه ډاکټران نیولي دي انټرنیشنل کنفرنس ته، نو تاسو نه مننه کړې ده چې زموږ دوه ډاکټران مو کنفرنس ته نیولي دي. یو بل ډاکټر زیشان تاسو ته ټیکټ یې کړی وي، ټیکټ یې د کابل ټو ننګرهار، نو هغه تاسو نه مننه کړې تھینکس فرام 3 star pharma to provide کابل ټو ننګرهار صاف ایرلاینز ټیکټس، نو دغې ته وایي ریسیوینګ. یو بل ډاکټر تاسو ته نور څه کړي دي، یو کمپیوټر هم ورکړی د هغې ریسیوینګ کړی دی، تاسو له درکړی او دا ریسیوینګ بیا چې کله منیجر یا وزیټر ته یو ډاکټر یا هسپتال ورکړي، همغه راوړي کمپنۍ کې دا هلته ږدي چې هغوی سره پوره یو معلومات وسري چې موږ چاته څه اکټیویټي کړې ده. که په دې شیټ کې تاسو وګورئ، د هغې نه جدا شیټ دی، ټول ریپورټس دی پکې چې کوم ډاکټر ته کوم یو شی شوی دی، ځکه چې ډاکټر تاسو سرچ کوئ په همغه اندازه باندې د هغې اکټیویټي راځي چې په کوم که تاسو راشئ دلته یو بل ډاکټر ایډ کوي، ډاکټر کمال خان دی، نو دا ټول هر څه ډاینامیک دی. که دلته تاسو نور 100 ډاکټران هم ایډ کوي، په همغه اندازه تاسو ریپورټ کې تاسو ته ښیي چې کوم شی تاسو ورته کړی، دلته ډینر کړی دی او هغه هم انټر کنټیننټل هوټل کې کړی دی. ریسیوینګ موږ سره نشته، اوس نن ورکو. که تاسو دلته وګورئ د هغې ډاکټر مطابق به هغه شی نه راغلي. راځئ په دې ویډیو کې په همدې یو ډیټابیس باندې کار کوو. راشئ یو فولډر جوړ کړئ، اول ریسیوینګ په نوم باندې، په دې کې چې کوم هاسپټل یا کوم ډاکټر تاسو هم د همغه نوم ورکړئ. تاسو لکه اوس شفا هاسپټل دی، د ریسیوینګ راکړی ما همغه نوم ورکړی، یا راشئ یو نوی مایکروسافټ ایکسل شیټ واخلئ، 1 ورکړئ او ریسیوینګ نوم ورکړئ. که 1 تاسو ورکړه د ټولو په اول سر کې به راځي، او دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو په همدې ریسیوینګ فولډر کې همدا ایکسل شیټ جوړ کړئ. راشئ سیریل نمبر ورکړئ، اوس ډاکټر نیم یا هاسپټل، ځکه چې دواړه کله به ډاکټر ته کله به هاسپټل ته اکټیویټي ورکړئ چې کوم قسم اکټیویټي ده. ډیټ به ورکړئ چې په کوم ډیټ باندې اکټیویټي کېږي. ایډرس به ورکړئ چې کوم ایډرس دی، او ډیټیلز د دې اکټیویټي پوره ډیټیلز دی. هغې نه بعد ریسیوینګ دی چې هغې کوم خط چې ډاکټر درکړی هسپتال د هغې ته ریسیوینګ ویل شي، هغه به تاسو دلته انټر کړئ. یو روغتون دی د ژوند په نوم باندې تاسو ته اکټیویټي کړې ده، 2 ډاکټران تاسو ټور ته نیولي، نو 2 ډاکټرز ټور. که تاریخ ورکول غواړئ کنټرول کالن ووهئ، ځکه چې دې سره اتوماتیک تاریخ ته همغه ورځ ورکوي، او که نه کوئ تاسو مینول هم ورکولی شئ. ایډرس یې کابل دی او ډیټیلز هم انټرنیشنل کارډیک کنفرنس دی، د پوره ډیټیلز به ورکوي، د هر یو اکټیویټي مطابق د هغه ډیټیلز دي. که تاسو اوس ریسیوینګ ته راشئ، د دې سایز لږ زیات کړئ، ریسیوینګ کې تاسو راشئ او رایټ کلیک پې وکړئ، اخره کې راشئ هایپر لینک ته، د کوم نوم چې دی اوس ګوره کوم نوم دی د همغه نوم دا ورکوي. سکرین ټیپ که تاسو ورکول غواړئ، سکرین ټیپ دې لپاره که چېرې تاسو په هغې باندې موس کېږدئ، تاسو ته موس په خپله تاسو ته هغه لیکل درښیي. که تاسو بیخي په هغه ریسیوینګ کلیک هم ونه کړئ، تاسو ته به دا پته لګي. تاسو اوس وګورئ زه چې پې کلیک کړم 2 ډاکټرز فار کنفرنس. راشئ یو بل ډاکټر نه مخکې به موږ د دې لږ سټایلینګ برابر کړو، سټایل ورکړئ، فونټ یې لږ زیات کړئ چې نور هم ښه ښکاره شي. ټول سلیکټ کړئ، دې نه بعد راشئ تاسو دا مارجن سینټر کړئ. که تاسو دلته هیډینګ غټ ورکول غواړئ، لکه زه اوس ورکوم اکټیویټیز اینډ ریسیوینګ ډیټابیس، سایز یې زیات کړئ، رنګ یې بدل کړئ، د فارمیټ سره د ټیبل فارمیټ سره صحیح رنګ ورکړئ چې ښه ښکاره شي. که لوګو موږ تاسو غواړئ د هر کمپنۍ لوګو وي، هغه تاسو ورکولی شئ. زه به 3 star لوګو ورکړم، کنټرول سره موس ونیسئ چې د دې کاپي واخلي. یو بل ډاکټر ورکوم هم دې لپاره چې تاسو پرې ښه پوه شئ. یو روغتون دی، هغه علاج په نوم دی، علاج روغتون، او هغه ته تاسو که اکټیویټي کړې ده 12 سټرچرز یا 12 تذکرې د مریض لپاره چې تاسو کړی وي. تاریخ لپاره تاسو ورکړئ، کنټرول سره کالن ووهئ، کېدای شي تاسو دا سکرین باندې هم همدا اوس ښکاري. کابل کې دی او د دې ډیټیل هم دا 12 سټرچرز فار او پی ټي یا ایمرجنسي هر څه لپاره چې تاسو د دې اوس ریسیوینګ لپاره هماغه شانتي هایپر لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو علاج روغتون ته راغلئ او دلته اوس ګوره هماغه سکرین ټیپ لپاره تاسو څه لیکل ورکوئ 12 ډاکټر سټرچرز فار او پی ډي، دلته ورکړئ چې تاسو به اسانۍ باندې ښکاري. اوکې که تاسو وګورئ 12 سټرچر فار او پی ډي، دا سکرین ټیپ هغې کار دی.
د دې لپاره چې وخت زیات ونه نیسي نو ما دا ټول لیکلی دي. تاسو چې هر څومره تاسو سره یې که څه دي که یو نیم سره تاسو به ټول دغه شانتې ورکوئ. راشئ اوس یو بل شیټ تاسو واخلئ د لور ډبل کلیک پې وکړئ چې رینیم یې کړئ ریپورټ په نوم ورکړئ. تاسو راشئ دې کلیک ته دا ټول تاسو کاپي کړئ کنټرول سی او راشئ همغه ریپورټ په نوم شیټ ته تاسو ټول ترانسپوز کړئ. ترانسپوز یې کړئ تاسو ته به دا په کالم شکل کې وښیي. زیات یې کړئ لږ فنټ فارمیټ پینټر دا کار دی چې د کوم فارمیټ دی هغه په بل سیل باندې اپلای کیږي. راشئ اوس تاسو ډیټا ویلیډیشن ته. ډیټا ویلیډیشن ته چې کله تاسو راغئ نو لیست به واخلئ او اوس رینج تاسو ورکړئ. رینج به هماغه رینج ورکړئ چې تاسو دا ټول نومونه چې کوم دي نومونه تاسو زیات ورکړئ. خالي ځین پکې ځکه راولئ که چېرې تاسو نور ډاکټران په دې کې اټکول غواړئ او پکې راځي. ټایټل یې ورکړئ که چېرې تاسو کومه غلطي په دې کې کوئ تاسو ته به وایي چې انفارمیشن ټایټل وي او ایرر میسج به درکړي چې پلیز انټر ډاکټر آر هاسپټل. تاسو به دا غلطي درکوي دا ایرر. تاسو وګورئ چې کومه ډاکټران موږ هلته وو ټول ډاکټران یې په دې رینج کې راخیستي. راشئ اوس ویلیو کوپ فارموله ورکړئ. لوک اپ ویلیو کې هماغه ډاکټر دغه سلیکټ کړئ او بیا راشئ دا ټول ټیبل دا سلیکټ کړئ. اوس غواړئ چې موږ کوم کالم غواړو. دا اول کالم دی دا دویم کالم. موږ دویم کالم غواړو چې دې ډیټا دې موږ ته راوباسي نو دویم کالم ورکړئ. آینه بعد ورکړئ 0 دې لپاره وکړئ چې ایګزیکټ میچ مطلب موږ ته هماغه شی راوباسي. راشئ ټول سنټر ته کړئ او دا تاسو دې لپاره چې دا لاګ شي نو F4 پریس کړئ تاسو چې دا لاګ شي. ټول ډریګ کړئ. ټولو کې ګفت څه راغی چې اوس ټولو کې 2 کالم دی که نه. اوس موږ 3 پکار دی 3 کالم به شي دلته ځکه دا دریم کالم دی څلورم پنځم نو هر یو کالم ډیټا به دلته راخلي. تاسو دلته راشئ دا کالم چې دی دا څلورم کالم دی او دا کالم پنځم دی نو دلته پنځم کالم تاسو ورکړئ د هغې ډیټا به ټول تاسو راخلي. دا تاریخ داسې ولې راځي ځکه دې فارمیټ نه راشئ نو فارمیټ یې صحیح کړی دی دا دی اوس صحیح تاریخ راغی. که تاسو ورکړئ کوم ډاکټر دی ډاکټر معصوم دی نو تاسو کتلی شئ چې انټرنیشنل اورتوپیډک کنفرنس اټ کابل دا اکټیویټي دلته شوې وه یا کنفرنس ته هر څه بوتلی او تاسو ډاکټر زهیب وګورئ بر کنټینر کې تاسو ته یو لنچ یا ډینر کړی و. راشئ اوس دلته که موږ یو بل ډاکټر دلته ایډ کړو ځکه هغې کې خو موږ اوس دا ایډ کړی نه دی. بل ډاکټر دی ډاکټر جلال خان جلال کریم او دې ته تاسو یو لنچ کړی دی په دې تاریخ باندې کنټرول سره کال ونیسئ نو هماغه تاریخ ورکړئ او دا چېرته شوی دا انټر کنټیننټل هوټل کې شوی که هر ځای کې. زه تاسو ته یو مثال درکوم نور تاسو خپل دی نل ذکر چې اوس موږ ریسیوینګ کې راخستی نه دی. که تاسو راشئ دلته وګورئ نو په هماغه ساعت باندې چې کله تاسو دا ورکړئ د هغې پوره ډیټیلز تاسو ته ښایي. که تاسو نور هر څومره ډاکټران ورکړئ 50 شپېته هر څومره یې نو د هغې ریپورټ اتومیټیک دلته راځي. همدغه طریقه یې د هر یو ډاکټر چې تاسو ریسیوینګ درکړی د هغه په نوم یې سیف کړئ او شیټ هم په هماغه فولډر کې کړئ ځکه تاسو ته به اساني په دې کې چې تاسو به یې په اسانۍ راخیستی شي. په دې هیله چې ویډیو م خوښه شوي نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.